د خوشحال خان خټک بابا رحمه الله یو څو ګټورې ویناوې. غږ حافظ عمري. ستر خوشحال بابا وایي د الله جل جلاله له ویرې د مؤمن له سترګو څڅېدلې اوښکې د جهنم اور هم مړ کولی شي. چې مرې نو داسې ومره چې خلک درپسې وژاړي او درپسې تل په دعا لاس پورته کړي. د مار او لړم غوندې ممره چې خلک دې په مرګ خوشحاله شي. که په مخ کې دې زمری هم ولاړ وي خو چې له سره تیر شوې او ویره له زړه وباسې نو زمری درته هیڅ هم نه دی. د هغه کس دې رب مخ تور کړي چې په یارۍ او دوستي کې په زړه غلا لري. له رنځه ومرئ خو د احسان دارو مه خورئ. پلار د زوی په هنر ډیر ویاړي. په هر کار کې د خپل زوی کامیابي غواړي. خو چې زوی بد شي او د پلار خبره نه مني نو د زوی له بد خوی نه تل د پلار سترګې په اوښکو لندې وي. د هغه کس ښادي نشته چې د پلار له حکمه سرغړونه کوي بلکې ډیر بدمرغه دی او د خدای جل جلاله په عذاب به واوړي. څوک چې له خوبه په غرمه پورته کیږي هغه له هر کاره پاتې وي. تمه مه کوئ ځکه چې تمه مرغۍ هم وکړي نو په دام کې ګیره شي. زه د هغه انسان په خپلواکه فکر بېغمه زړه او روڼ تندي ویاړم چې نه زر لري او نه زمین. څوک چې صبر نه لري هغه حکمت نه لري. ناپوه سړی څاروی دی که هر څومره یې په لاره کوي نه په لاره کیږي. که یو ساعت ښه هم شي په بل ساعت بیا ترېنه څاروی جوړیږي. ای ناصبره صبر وکړه او له حقه مه اوړه. بریا به ستا وي ځکه چې صبر تیره توره ده. د غافل سړي په سپینه ګیره مه غولېږه ځکه چې غافل سړی که زوړ هم وي نو د پیو ماشوم دی. د ښځې مثال د مار دی په کور کې بنده ښه ده لکه څنګه چې مار په سوړه کې ښه دی. ښځه چې له کوره بهر شي او مار له سوړي نو ډیر خطر لري. هغه کس په عقل خان دی چې خپل کسب پرېږدي او د بل په کسب پسې شي. دغه کس د یوه کسب هم نشي. که پوهیږي نو ایمان دغه دی چې له مخلوقه لرې شي او خالق ته ځان نږدې کړي. د ګل یا ښه بوی وي او یا هم ښه رنګ چې په دې دواړو کې یو هم نه لري نو ګل نه دی. د ناپوهانو په رښتیاو کې هم ګټه نه وي ځکه چې ټولې خبرې یې له خیره لرې وي. زار مې د هوښیار له خبرو کړې چې درواغ او رښتیا یې د شکر غوندې خوند او مزه لري. د دین او دنیا لپاره پاک اوسئ ځکه چې ناپاکه خلک په دین او دنیا دواړو باندې خوار وي. هوښیار سړی پن ته اړتیا لري د ناپوه له پن سره څه کار نشته. که په نفس قدم کیږدې نو سلطان بشي. ښځه چې ښه خوی او ښایسته صورت ولري نو په دې دنیا جنت دی. په هر کار کې عقل قاضي کړه چې کله هم څه خبره یا څه کار کوي نو له عقل نه مشوره وغواړه چې څه فتوا یې درکړه هغه عملي کړه. ښه سړی د چا بدو ته نه ګوري. که بل ورسره بد هم وکړي نو دی په بدل کې ورسره ښه کوي. ښه معشوقه هغه ده چې نه درواغجنه وي او نه قهرجنه نه بدخوراکه او نه بدپوشاکه وي. غریبه په دې خوښ اوسه چې مال او دولت نه لري چې سبا درنه د حج او زکات پوښتنه نه کیږي. عاقلانو ته د نامرد سړي بریتونه او د موږک بریتونه یو شان ښکاري. پښتانه که کم همته او ناپوهان نه وای نو نن به په ټول هندوستان د دوی حکومت و. خو افسوس چې غافله دي. خلک به دې په هیڅ کې هم پرېنږدي که په خوی کې د فرشتو په شان هم شي. که ډیر غږیږي نو وایي به چې د سر ماغزه یې ډیر دي. که له خلکو بیل شي وایي به چې مغروره دی. که له هر چا سره مخامخ کیږي او ورسره تګ راتګ کوي نو وایي به چې بیګاه سبا د خلکو په کورونو ګرځي. که شته یعنې دولت راټولوي
نو د شوم نوم در باندې ږدي او که یې لګوي نو وایي به چې حرامې دي. که چاته ځواب نه ورکوي او ټیټ سر ګرځې نو وایي به چې په هیڅ نه پوهیږي. که ځان جوړ کړي نو وایي به چې د ښځو غوندې ځان جوړوي. که ساده ژوند کوي او ساده جامې اغوندې نو وایي به چې شوم دی. داسې نور هم ډیر څه شته چې په یوه کې به دې هم خلک پرې نږدي. زه او ته خو پرېږده چې د خلکو له خولو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوندي نه و. خو بیا هم ته خپل نیت له هر چا سره ښه لره، ځکه چې په هر څه کې خپل نیت رهبر دی. دې ته مه ګوره چې فلانکی په یادو قرآن لولي، ته د فلانکي عمل ته ګوره چې څنګه دی، په زړه کې یې ویره شته او که نه. څوک له طبیبانو دوا غواړي او څوک له درویشانو دعا، خو خدایه ما هیڅ چاته مه اړ کوه، زه هر څه له تا غواړم. محترمو اوریدونکو، د اسلامي او تاریخي عبرتناک کیسو لپاره حکایات مثنوي شریف د ثواب په خاطر در سره لایک او شیر کړئ.